بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سوار لسم پارا سورة النحل 97 نمبر آیت تے دین مخ کی آیاتونو کی بیگا درس کی اللہ رب العالمین ذکر کړو چې اے مومنانو تاسو چې ما سره کم لوزونه کړي او قسمونه خوړلي نو هغه مه ماتوئ. د لوزونو د نه ماتولو دپاره یې 3 طریقې ذکر کړي چې بعضې خلک داسي چې کله هغوی د الله سره لوز وکړي ایمان راوړي په اسلام کې داخل شي لیکن دی بیا دغه لوز مات کی او واپس مرتد شي د کافرو سره ملګری شي نو د هغې 3 طریقې وي. الله د 3 واړو طریقو جواب وکړو. مختصر درته ویم یوه طریقه پکې دا ذکر شوه کله چې دا انسان مرتد کیږي او د دې خپل دین د اسلام نه اوړي نو د هغې یو وجه دی چې دی دې کافرو خلکو ته وګوري هغوی سره مال او دولت لږ ډیري نو د هغوی د مال او د دولت نه دی متاثره شي او دا دله چې الله رب العالمین کم ښایسته ژوند ورکړی خو لږ ګزاره حال دی نو په دې باندې دی قناعت او صبر ونه کي پس ایسته د کافرو سره ملګری شي او ایسته د ایمان نه څه شي مرتد شي یا سوچه کافر شي یا ته مرزئی قادیانی جوړ شي یا د شیعګانو سره یوځای شي. نو د هغې جواب کې الله رب العالمین وفرمایل چې انما یبلوکم الله به الله وی دا خو امتحان زه کوم په تاسو باندې کافر له مې لږ ښه مال دولت ورکړی او تا له مې لږ ګزاره حال درکړی دی نو ته ایمان مه پرېږده د مال او د دولت د وجې نه. دویمه طریقه پکې دا ذکر شوه چې کله کله د یو قوم مشري سپینګیری مقتدام ورته ویلی کېږي لکه یو پیری او هغه پسې ډېر مریدان شاته ورواني نو دا پیر چې کله په سمه لار باندې رواني نو زه ټیک ده دا مریدان هم د ده په سمه لار کې تابعداري کوي لیکن کله دا پیرو د دې کافرو خلکو نه متاثره شي شیطان دوکه را دوکه کی او دی و یره دا د کافرو سره هم ناسته پاسته شروع کم دا به هم ځان سه یو ځای کم ډله پره به مې ښه سیوا شي نو ایستره دې دین نه څه شي مرتد شي نو کله چې دا مشر مرتد شي نو دا کشران هم ځان پسې ایسته واړئ نو د هغې په جواب کې الله وفرمایل چې وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم. الله وی داسې خلکو ته به زه جهنم عذاب ورکوم چې نور خلک هم د الله د لارې نه اړول او دوی له به لوی عذاب ورکوم.
درېمه طریقه به کې دا ذکر شوه چې کله کله دا کافر خلق د مؤمنانو ته د دنیا حرس ورمخې ته کی مال او دولت ورته پیش را پیش کی د مقصد د پاره چې دا مسلمان زمونږ ډلې ته راشي نو مسلمان هم ساده ډېر زر ایسته دوکش ایمان کچی نو بس ایسته کم دین چې دی دین محمدي هغه پرېږدي او دی په دې بله لار باندې روان شي نو د هغې په جواب کې الله وفرمایل چې تاسو خو د دنیا د مال و دولت د وجې نه دین پرېږدئ وګوره دا یاد وساتئ انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق الله وی زما سره چې د دې ایمان په بدله کې چې زه تاسو له کوم اجرونه او ثوابونه در کومه ګوره ډېر غوره دي او بیا الله فرمایل ما عندکم ینفد تاسو سره چې څه دي په دې دنیا کې که مال و دولت دی که بنګله ده که ګاډی دی که هر څه دي الله وی دا به ډېر زر فنا کېږي او وما عند الله باق الله وی ما چې دله کوم نعمتونه تیار کړي دي مؤمنانو ګوره هغه همیشه پاتې کېدونکي دي او په نعمتونو کې لوی نعمت جنت دی او جنت ته چې ورلې بیا ټول هر څه بستا دي اوس دې آیت کې الله رب العالمین زیره ورکوي هغې خلکو ته کم خلک چې عهد پوره کوي دا کم لوزونه چې د الله سره کړي تر مرګه پورې په دې باندې صحیح باقی پاتې شي د ایمان کې داخل شي د مؤمن شي او دله چې مرګ هم راځي نو په حالت د څه کې راشي په حالت د ایمان کې راشي د آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې کم خلق د دغه لوزونو او د خپل ایمان حفاظت او پابندي کوي نو الله هغوی دپاره بشارت ډېر غټ زیری وله ذکر کړی دی او هغې له تعبیر ورکړی دی د عمل صالح او په آمنو سره من عمل صالحا چا چې عمل وکړه صالحا نیک من ذکرن که نارینی او انسا یا زنانی وهو مؤمن او د مؤمنی الله په چا کې چې دوه شرط رااله د ټولو نه اول د ایمان راوړو او د ایمان سره سره کم عمل وکړو عمل صالح نیک عمل کوي د بد عملونو نه ځان ساتي نیک عمل څه ته وایي بس عمل صالح آسانه معنی دا ده عمل صالح هغې ته وایي چې په طریقه د پیغمبر باندې برابري د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو مخالف نه بلکې د هغې برابري دې ته ویل کېږي عمل صالح الله وایي چا چې دا دوه کاره وکړو ایمان یې راوړو عمل صالح یې وکړو من ذکر او انسا که هغه نارینه او که هغه زنانه که دا دوه کاره زنانه کوي او که دا دوه کاره نارینه کوي نو د هر یو دپاره جدا زیری ذکر کوي فلنحیینه حیاتا طیبا نو خامخا ژوند به ورکو موږ دته حیاتا طیبتا ژوند مزیدار الله چا چې ایمان راوړو د هغې سره نیک عمل کو نو د ده ژوند به صحیح حیاتا طیبه هغه ژوند ته وایي چې مزیدار او د مزو زندگی وي په دنیا کې به هم دا ژوند دی او په آخرت کې به هم دا ژوند دی ګوره نن سبا په دې دنیا کې هر سړی لګی دی او دا کوشش کوي چې زما دا ژوند لږ د سکون شي او زما ژوند مزیدار شي او د مزو نه ډکي هر سړی دا غواړي که نه نارینم په دې کوشش کې لګی دی او زنانم په دې کوشش کې لګیا ده چې زما ژوند د مزو شي او مزیدار شي د سکون او د راحت شي نو د حیاتا طیبه دپاره الله رب العالمین بعضې اسباب مقرر کړي دي کم نارینه او کم زنانه چې په دې خبرو عمل وکړو نو الله به ولې داسې ژوند ورکړي چې دومره مزیدار او د مزو ژوند به چې د پریشانۍ نه به بس بچي پریشانی به پکې نه راځي هغې دپاره یو څو اسباب دي یو سبب دی آیت کې دا ذکر دی چې ایمان د ټولو نه اول به سړی څه راوړي ایمان به راوړي د ایمان سره سره دویم شرط دا دی عمل صالحا دی به په طریقه د پیغمبر باندې عمل که د ده ناسته د ده ولاړه د ده خوراک د ده څکاک د ده غم د ده خادي دا به ټول د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه برابري
دریم شرط چې دې پسې آیت کې الله ذکر کوي چې د قرآن کریم سره به د خپل تعلق ساتي، د په زړه کې به د الله د دې کتاب سره مینه محبت پروت وي. څلورم شرط مخکې تیر شوی، الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله وی دې زړونو ته چې اطمینان حاصلیږي او سړی غواړي زما ژوند دې مزیدار شي، نو هغه د الله ډېر یادوي په ذکر د الله باندې. څلور شو. پنځم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جهاد کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جهاد دا داسې د جنت په دروازو کې یوه دروازه ده. د جنت 8 دروازې دي او د هرې دروازې خپل نوم دی. یو پکې نوم دی باب الجهاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جنت په دروازو کې چې دا د جهاد کومه دروازه ده، دا داسې دروازه ده چې دا د انسان نه غمونه او پریشانۍ نه لرې کوي. 15 شو که شپږ شو؟ 15. شپږمو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان چې مسلمانی او الله دل رزق ورکړي او حلال رزق حرام نه او ورزق کفافا او الله رب العالمین دل گزاره حال رزق ورکړي، دومره یي چې د ور باندې گزاره کیږي، خو دې سو کې دې صبر نه کار واخلي. قناعت کې د کې خيسته خوې ده چې دې و یره په دې لګه باندې بس زما زه د الله په دې فیصله باندې راځم، بس وخت می تیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې انسان مسلمانی رزق حلالی او الله ولا گزاره حال رزق ورکړي او د حرس د دنیا ډیر نه کوي چې زه به د مال څنګه ډیر کم، بس په دغه لږ باندې د صبر کوي او خوشاله ور باندې، داسې انسان ته الله رب العالمین حیات طیبه ورکوي، خیسته ژوند او مزیدار ژوند. او بل پکې دا دی چې التوکل علی الرحمن، چې سړی هر وخت په الله رب العالمین باندې خپل توکل ساتي. چا چې دا اسباب استعمال کړو نو دا هغه ژوند ته به هغه به داسې ژوند دی حیاتا طیبه، الله به له مزیدار او د مزو ژوند ورکوي. نو ټولو نه اول ایمان، دویم عمل صالح، دریم د قرآن سره تعلق، څلورم د الله ذکر، پنځم جهاد، شپږم پنځم جهاد شو، شپږم شو توکل په الله باندې، اوم بیا دغه حدیث کې رالی چې سړی مسلمانی او رزق حلالی او الله ولا گزاره حال رزق ورکړی دی، په صبر کوي دی، د دنیا حرس ډیر نه کوي، نو داسې انسان ته به الله ژوند ورکوي حیاتا طیبه. الله به داسې ژوند ورکوي حیاتا طیبه چې به د مزو نه هم ډکي او مزیدار به وي، دغه زندگی به دله خوند او مزه وله ورکوي. من عمل صالحا، چا چې عمل وکړه نیک، من ذکر او انثى، که نارینه دی او که زنانه، وهو مؤمن او د مؤمنی، فلنحیینه حیاتا طیبه، نو خامخا وربکو دتا ژوند مزیدار، ولنجزینهم او خامخا بدل بورکو دوی ته اجرهم د اجر د دوی، باحسن خیسته ما کانوا یعملون، د هغه عملونو چې دوی کول. الله وی ورځ را روانه ده د آخرت، تا چې کم نیک عملونه په دنیا کې کړي د دې بدله احسن خیسته بدله درکو. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دی آیت کی الله رب العالمین ترغیب ورکی قرآن کریم ته، او دی آیت کی د قرآن کریم د آدابونه یو ادب الله ذکر کړی او هغه دا دی کله چې سړی قرآن کریم لولي نو د دین اول بدیل وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ځکه الله دی آیت کې دا ادب موږ ته راکړی. فاذا قرأت القرآن، پس کله چې لولي ته قرآن، فاستعذ، نو پناهی غواړه بالله د الله تعالی سره، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. ګوره که نارینه دی که زنانه، که بالغ دی او که نابالغ دی،
خدای چې کله قرآن کریم شروع کوي نو اول بسوي تعوذ بوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغې نه پس به د قرآن کریم تلاوت شروع کوي که یو سړي د قرآن کریم تلاوت د داسې ځای نه شروع کو چې هغه د صورت د سر نه نو هغې سره به تسمیه وي اول تعوذ او بیا پسې تسمیه د بسم الله الرحمن الرحیم بیا به هغه صورت شروع کی که یو سړی د داسې ځای نه قرآن کریم لولي چې د مینز نه شروع کی لکه زمونږ به ستاسو چې صورت د مین نه شروع دی نو دلته بیا صرف تعوذ ویل پکار دی غوره خبره ده چې دې ځای کې به سړی څه ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که یو سړي تلاوت کو او دل یو کس رالی او د سره خبره کولو نه دی به قرآن بند کی هغه سره چې کومه خبره ده هغه به وشي نو چې بیا قرآن شروع کوي دی به بیا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پوه شئ په خبره باندې دا ادب د تلاوت دی دا یاد ساتئ هر نارینه هر زنانه بالغ نابالغ کله چې د قرآن کریم تلاوت کې نو تعوذ اعوذ بالله به ته مخکې وي علماو دلته لوی حکمتونه ذکر کړي چې الله رب العالمین د قرآن کریم د شروع کېدو نه مخکې د اعوذ بالله ولې لازم کړی ده چې الله وایي چې ته به اعوذ بالله وې نو بعضې پکې دا دي د دې وایي حکمت اصل کې غټ دا دی چې دا مخکې د دې لوزونو خبره را روانه وه چې الله سره د مؤمنانو کم لوزونه کړي الله وایي په هغې باندې پورهوالی وکړي نو دغه لوزونه موږ ته څه ذکر کړي قرآن ذکر کړي دي که نو کله چې ته د دغه لوزونو دپاره د الله دا کتاب کولاوې او لولي نو دې وخت کې شیطان به تا له مخې له راځي تا ته به وسوسې درشي ځکه شیطان اخو ازلي دشمن دی هغه خو انسان د قرآن تلاوت ته نه پرېږدي که نه اخو دا نه غواړي چې مؤمن مسلمان د عبادتو کې الله دې رضا کړي نو الله وایي چې شیطان دغه وخت کې راځي او تا تلاوت ته نه پرېږدي نو ته اعوذ بالله ووایي هغه به دنه څه شي وبتښتي نو تا ته به مخه څه شي صفا به شي نو اعوذ بالله دې مقصد دپاره دغه رنګ په خوب کې ویرېدلې بعضې کسانی خوب ودی د شپې په داسې خوب ویني چې دی ویریږي نو د هغې دپاره هم طریقه دا راغلې ده چې اعوذ بالله ووایه او په کم سایډ باندې چې ملاس وي هغه سایډ به بدل کړي د نبي علیه صلات وسلام طریقه به دا وه چې کم سایډ ته به پروت و بل سایډ به یې بدل کو تعوذ به وي او بیا به یې 3 پیرې لاړې داسې تو کړي خو که مثال په طور کمره کې فرش یا دغې نو هسې هغه عادت خیر دی وکړه دې نه پس وده شه انشاءالله تر سهاره پورې به د آرام د سکون خوب کې بیا به په خوب کې څوک نه یاروي دغه رنګ د شپې سملي وده کېږي وده کېدو نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې دا سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس دا خلک وظیفې غواړي یاره وایي ما له وظیفه راکړه نو دا غټه وظیفه ده د قرآن کریم که نه دې باندې عمل پکار دی نورو ته څه ضرورت دی نو د شپې چې سملي سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس دا به یو ځل ووې په دې لاس به چوپ کې دا لاس به سر نخپو پورې په ټول بدن ناکاږي بیا به یو ځل ووې په لاس به چوپ کې په ټول بدن به راکاږي دریم ځل به بیا ووې په ټول بدن باندې به راکاږي د شپې سملي آیت الکرسی وایه د شپې سملي 33 پیرې سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 34 پیرې الله اکبر د شپې سملي دعا وایه اللهم بسمک اموت و احیا دا ګوره شرعي اذکار دي چې دا د کول قسم په الله که د شیطان پلار هم د له خواله رانږدې شي خو موږ دا شی کوو نو شیطان نه باندې همیشه مسلط دی نو بس غالب دی یاره وایي بېګا مې خوب ونه که سخت ستړی شوی وم نو تا شرعي اذکار نه دي ویلي ټوله شپه در سره شیطان په خوب کې لوبې وکړي یاری را یاری دي خوب خو ته نه خوب کوم کې نو ستړی ستومانه وی نو په دې باندې عمل فکار دی فاذا قرأت القرآن پس کله چې لولې ته قرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دلته لفظ د فاستعذ بالله راغلی دی خو حدیث کې به د دې نه تعبیر راغلی په لفظ اعوذ سره نو موږ چې ویو د قرآن شروع نه مخکې نو داسې به نه وی چې استعیذ بالله داسې به سړی وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن پس کله چې لولې ته قرآن فاستعذ نو پناه غواړه بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه
و دې دوه آیاتونو کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دوه قسمه خلق دي. یو قسم خلق هغه دي چې په هغوی باندې شیطان کوشش کوي خو ور باندې نه زورور کېږي. شیطان کوشش کوي چې زه ګمراه کم خدا کولی. هغه دغه خلق دي په دې آیت چې عمل وکړو چې دی په وخت د اوده کېدو کې هم دی اعوذ بالله وایي چې باتروم ته ننوځي. باتروم کې شیاطین ډېر زیات دي، دا جنات وغیره نه د دوی اصل کې کورونه دغه ځای نه باترومونو کې. نو چې کله د باتروم دعا ویل چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نو د شیطان د جن پیری پلارم تعالی خواله نشي درنه. او موږ دا دعاګانې نه ویو چې راوځي بیا هلته پروتي یاره وایي پیریانو وله ګزار په شا باندې ورک. دغم تعوذ دی اصل کې. نو کم خلق چې د تعوذ پابندي کوي نو الله په ده باندې شیطان ګورې نشي مسلط کېدی. انه یقینا لیس له نشته دی دی شیطان لره سلطان وس د ګمراه کولو علی الذین آمنوا په هغه کسانو چې ایمان راوړي وعلى ربهم یتوکلون پر خپل باندې دوی توکل کوي. الله وایي چا چې ایمان راوړو او بیا په خپل رب ته خپل ځان وسپاري او دغه شرعي اذکار دی کول نو لیس له سلطان، نو شیطان تا نشي ګمراه کولی. سلطان معنا ګمراه کول دلته مراد دی. شیطان پستا زور او غلبه پتا به نه چلیږي. په کومو خلکو باندې د شیطان زور او غلبه چلیږي او په آسانۍ سے ګمراه کوي دی آیت کې الله ذکر کوي. انما سلطانه یقینا وس د ګمراه کولو د شیطان علی الذین په هغه کسانو دی یتولونه چې دوستانه کوي د شیطان سره. الله وایي څوک چې د شیطان ملګرتیا کوي. نو ملګرتیا د شیطان څنګه چې تعوذ بالله نه وي خو شیطان دې ملګری شو که نه خو دې خوشحاله کړو هغه دې خواله راځي او د شیطان د خوشحالۍ کارونه تکې. په کم کار چې د نرحمان خوشحالیږي هغه نه کې او چې شیطان د نه خوشحالیږي هغه کې. نو بس یتولو نو دا د شیطان سره دوستانه ده. نو چې د شیطان سره دوستانه ده بیا به در باندې هغه همیشه غالب وي او ګمراه کوي به دي. والذین او هغه کسان هم به مشرکون چې دوی په سبب د دغه شیطان سره مشرکان کیږي. الله و دا شیطان خلکو ته دا د شرک طریقې ښایسته کوي که نه. یاره بچي دي نه کېږي پلانکي بابا له لاړ شه پلانکۍ ښځه تلې وه بچي نه و تاله به هم درکړي. پیر بابا له لاړ شه که زوی غواړي زانګو کې کاڼې واچو که لور غواړي لوټه پکې واچو. پلانکی بابا باندې شنه جنډه د خامخا به ده کې څه کمالي ځکه په دا جنډه لګېدلي. دا د شیطان مختلفې طریقې دي خلکو په خپلو وسوسو کې خلک راګیري. بله ورځ چارسدې ته تللی وم یو جنازې له تلمه په دې عمرزو باندې داسې ورووتم نو چې مخکې تلمه دغلته یو کس راسو هغه راته وویلي واپسۍ کې راتلو جنازې له نو هدیره وه ډېرې زنانه پکې روانې وي. ما ته وایي چې دلته بیبي سیده ده بیبي سیده چېرته ښځه د مړه شوي وي اوس په لوی مزار هلته هدیره کې جوړ شوی بیبي سیده ده او دا ښځې هغې لځي. مالې بیبي سیده کور دی ویلې نه قبر دی. مال دا ښځې بیبي سیده ته څه وایي وایي دوی هلته ورځي او څوک ورته وایي چې د خاوند را سره نه لګي او بیبي سیده څه چل وکړه چې خاوند نه خوشحاله شي. څوک ورځي چې بیبي سیده زما بچي نشته او څوک ورځي چې بیبي سیده زما دا حاجت دی او زما دا حاجت دی او منجوران پکې ناست دي صاحب او بس 100 روپۍ ټیکټ دی ورباندې د بیبي سیده نه د ژوندو ښې فایدې واغست. دا ټولې د شیطان وسوسې دي. دا شیطان په دې زنانه باندې ډېر زر غالبه کېږي ځکه زنانه خو صحیم د عقل په لحاظ څه کمزوري په دا قسم چلونه او جالونه ورته جوړوي ډېره زر یې پکې راګیري. هلکه د الله نه نه غواړي بیبي سیده پسې روان بیبي سیده به تاله څه درکړي هغه ځان نه غریبه مړه د وختي به خاورې شوي هغه به تاله څه درکړي. دا ټول شرکیات دی. الله وایي دا شیطان په خلکو باندې کوي. من عمل صالحا چا چې عمل وکړه نیک من ذکرن که نارینه یا انثی یا زنانه وهو مؤمن او دی مؤمني فلنحيينه حیاتا طیبه خامخا وربکو دتا ژوند مزیدار ولنجزینهم او خامخا بدل ورکو دوی ته اجرهم اجر باحسن ما كانوا یعملون په ښایسته د هغه عملونو چې دوی کول. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
پس کله چې لولې ته قرآن نو پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه انه یقینا لیس له سلطان نشته دی دغه شیطان لره وس د ګمراه کولو علی الذین آمنوا په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړی وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دوی توکل کوي انما سلطانه یقینا وس د ګمراه کولو د شیطان علی الذین په هغه کسانو دی یتولونه چې دوستانه کوي د شیطان سره والذین او هغه کسان هم چې دوی به مشرکون په سبب د دغه شیطان سره مشرکان کیږي